بسم الله الرحمن الرحیم. د ذهین افیشل یوټیوب چینل ګران خوږو کتونکو په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله یاستئ. خوږو ملګرو، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو د بلاګر د ایمیل د لینک څخه m_1 چې د لینک سره راځي، لکه څنګه چې زه تاسو ته اوس وښیم دغه اضافه خطونه څنګه موږ له خپل د بلاګر له ویب سایټ څخه چې موږ سره ډومین کنیکټ کړی وي د هغې څخه لرې کړو. نو خوږو ملګرو، تاسو دا کتلی شئ چې دلته سوالیه علامه ده، ام د مساوي یو دی. دا څنګه کولی شو موږ د خپل د بلاګر د خپل د ډومین څخه چې هغه موږ بلاګر سره وصل کړی وي هغه لرې کړو. نو خوږو ملګرو، ویډیو تر پایه وګورئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. نو زما خوږو ملګرو، تاسو به راشئ په ساده ډول باندې به تاسو راشئ ګوګل ته، کروم کې به تاسو ولیکئ، تاسو به ګوګل کې ولیکئ ذهین فاصله ټي وي. کله چې د تاسو ولیکل نو دا به تاسو سرچ کړئ. کله چې د تاسو سرچ کړو نو دلته به تاسو ته لومړی سایټ راشي، دغه سایټ به تاسو کلیک کړئ. کله چې تاسو سایټ کلیک کړو نو دلته به تاسو په دې صفحه کې لاندې لاړ شئ او دلته که تاسو لنډ ډول باندې یعنې ویډیو وګورئ، ډېر وخت بعد نه وي، نو دلته اولنی پوسټ دی، خو شاید دې پوسټونو کې به حتما به وي، لاندې به وي. تاسو به دا پیدا کړئ how to remove m_1 from blogger URL. صحیح ده، دا پوسټ به پیدا کړئ. که بیا هم نه و، دا به تاسو دلته 3 لیکې ووهئ په د مینو کې، بیا به تاسو په مینو کې 3 لیکې ووهئ، دلته به تاسو راشئ ټیکنالوجي ته. ټیکنالوجي کې به حتما مخکې به پروت وي دا پوسټ په دې صفحه باندې. صحیح ده، دا به تاسو ووهئ، دا به اوپن کړئ. کله چې د تاسو اوپن کړو دلته یو کوډ دی، هغه به زه تاسو ته وښیم. هغه به تاسو له دې ځای نه ځان سره کاپي واخلئ. صحیح ده، دا کوډ دی، دا به تاسو دلته ټول کاپي واخلئ داسې او سلیکټ آل، هو نه، دا به تاسو دلته کاپي داسې واخلئ ځان سره. صحیح ده، داسې قرار باندې غټ کوډ دی. دا چې کله تاسو داسې کاپي ځان سره واخیستو دا، نو بیا به زه تاسو ته یو ځل د صفحه بیا هم ریفریش کړم چې دا m_1 دا په لینک کې شته دی. ګورئ، ته تاسو کتلی شئ دا لینک کې شته دی. زه غواړم دا ته ریموف کړم، نو زه به دا لاړ شم بلاګر ته. به تاسو راشئ، دلته به تاسو 3 کرښې ووهئ، دلته به تاسو تیم ووهئ. کله چې تاسو تیم ووهئ دلته به دغه علامه ووهئ، بیا به تاسو ایډیټ HTML ووهئ. ایډیټ HTML صفحه به تاسو ته خلاصه شي. دا د HTML مکمل سیټینګ تاسو دې ځای نه هم کولی شئ. دلته به تاسو سر کې هیډ پیدا کړئ، هیډ معنا د صفحې سر دی. صحیح ده، دا تاسو د ویب سایټ سره دلته به دا کوم کاپي موږ اخیسته بل ته تاسو پیسټ کړئ. چې کله مو پیسټ کړو ساده ډول دلته 3 لیکو ته به راشئ او سیف به ووهئ. کله چې تاسو دا سیف کړو بیا به بیرته لاړ شئ، پرېږده چې اپډیټ شي. کله چې اپډیټ شو نو زه به هغه صفحه بیا ریفریش کړم تاسو ته چې سوالیه بیا m_1 دغه به تاسو له لینک څخه لرې شي. ګوره اوس هم شته دی، زه ریفریش ورکوم نو دا به اضافه خطونه به زموږ له لینک څخه لرې شي. ګوره تاسو کتلی شئ دا اضافه خط مکمل زموږ د بلاګر د ویب سایټ څخه چې موږ بلاګر سره کنیکټ کړی دی د هغې د ویب سایټ څخه مکمل ډول لرې شو. نو خوږو ملګرو، داسې ویډیوګانې، تخنیکي ویډیوګانې زه کوشش کوم پښتو ژبه باندې جوړې کړم تاسو لپاره. دا زیاتره دا ویډیوګانې چې وي په هندي ژبه باندې، په انګلیسي ژبه باندې وي، نو زه کوشش کوم چې یو طرفه پښتو ته خدمت وکړم او بل طرفه تاسو ته په خپله ژبه باندې یو مشکل وي هغه تاسو ته واضحه کړم، هغه تاسو ته حل کړم. تاسو هم کوم مشکل لرئ هغه په اسانۍ سره وکولی شئ چې حل کړئ. نو خوږو ملګرو، تر بل ویډیو په خدای سپارم. د الله په امان.